کې هر څه پاتې دي، څوک یې دا سره نور. څلور کاله کېږي پاکستان ته نه یم تللی، قطر کې اوسم. خجي خان او نو قطر کې ژوند څنګه روان دی؟ الحمدلله ډېر ښکلی روان دی. زه به شکر دا شپه ورځ هم ښه تېرېږي، دا الله تعالی ډېر غټ احسان دی. الله تعالی یو ته راځې نه قطر ته؟ اراده خو مې شته. ما کو راشه که نه 18 دسمبر ته راشه، دا پیپا هم دی ورلډ کپ. ها او پروګرام به وکړي. نو ګورم که راغلم نو اراده خو مې کړې ده. دې پرې مې زه هم دا ما تاسو ته پته زما نوي نوي بزنس دی لږه غوندې اوزګاره شم، نو اراده مې کړې چې لږه وګرځم، لږ ټریول وکړم، لږ چکر یې مې کړی وهم. ماشاءالله قطر ته ډېر خلک مخلوق زیات راغلی دی، یوروپ نه راغلی دی، پیپا دی ورلډ کپ دی. جی جی او ډېره مزه به وکړي چې ته راشې. نو ګورو هوپفولي دعا کوئ که چېرته چانس مې ولګېدو نو درشم. دا مسله دې چانس ولګوئ. ټیک ده ټیک ده. زموږ لایف څه خدمت دي، زموږ د لایف څه خدمت دوی نه تاسو موږ ته ویلی شئ. موږ ته څه خدمت وي څه وي اډر کوه. هېڅ هم نه، الله هم خوشحاله ساتئ، هېڅ هم نشته. ډېره مننه ژمدی اوسه، ډېر خوشحاله خیال اوسه. ساتئ او انشاءالله چې کله هم قطر درلم لازم به تاسو سره ملاویږم. انشاءالله ما ټیک ټاک آی ډي فالو کړه. اوکې جی اوکې، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. دا زموږ کالر جی د قطر نه، نو ډېر ښکلی کالر، ډېر ښه خبره سره وکړي. حقیقت کې قطر کې جوړ آی تھنک ورلډ کپ شروع دی، روان دی او شور شرابه هلته ډېره زیاته ده. زه قطر ته تللی وم په 2009 کې، زه تللی وم زموږ د پاکستان فیسټیول و، مطلب د پاکستان هم د انډیا هم بنګلادیش هم نور ملکونه هم، نو هغه داسې یو کلاو فیسټیول و، مطلب اوپن شو وه پکې. او زوما ګلزار علم صاحب و، ماجبینه وه، کدلباش الله د صوبه کې وفات شوې ده، هغوی و، د لاهور نه هم سره ډېر زیات آرټسټان ووایي کې. نو هغه زموږ 7 ډیز چې دی نو زموږ دا فیسټیول چلېدو 7 ډیز. نو قطر کې لکه زه ډېره زیاته لږه ګرځېدلې وم، مطلب موږ ته ټایم یې نه میلاوېدو. د شپې به موږ لاړو هغې ته شو ته به لاړو، زموږ چې شو وه هلته به لاړو، هلته نه بیا موږ سهار مطلب 2 بجې 3 بجې به موږ فارغ شو، نو چې موږ خپل روم ته راتلو، بیا به موږ ډینر کولو، بیا به چې موږ د کېدو نو باندې موستلی سهار شو، نو بیا به موږ ودو، نو چې ودو بیا مازدیګر کې راپاڅېدو، بیا به زموږ شوګانې وي. نو 7 ډیز زموږ په قطر کې فیسټیول و. نو قطر زه تللی یم، هلته یو مال دی لولو مال، نو هلته زه تللی یم چې کله لاست ډے زموږ شو بس موږ ته صرف 2 ورځې راکړې وې، مطلب چې 2 ورځې کې تاسو وګرځئ، ځان له شاپینګ واپینګ کوئ، خپل فیملي دپاره ساخلې راخلې نو واخلې، صرف 2 ورځې وې. نو 2 ورځو کې بس بیا موږ مطلب هلکه پلکه شاپینګ وکړو، دومره ټایم موږ ته میلاو نه شو، نو لایټ غوندې شاپینګ هم کړی وه، بس بیا واپس پاکستان. نو ښکلی سفر و. قطر ښکلی ځای دی، خلک یې ډېر مینه ناک دي، خلک یې ډېر ښه دي، او سپیشلي بیا زموږ کومه پښتانه هلته اوسېږي نو ډېر قدردان، ډېر مینه ناک خلک دي. او بس ما قطر کې یوه شو کړې، زموږ مطلب ټایم وشو، شوګانې وګانې مو ډېر وکړو. قطر کې ما یو شو کړې وه، ډېر مزېداره شو وه، ډېر ښه ښکلي خلک یو، عوام جنتا چې ورته وایي عوام مینهوال ډېر ښه و. نو زه راځه چې سوال وکړه، زما خبرې خو ډېرې زیاتې دي، نن مې لږې کړتې راغستې دي. نو راځئ چې والو کالر. السلام علیکم. هلو السلام علیکم. وعلیکم سلام جی، څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ ټیک ټاک خیر دی جی، تاسو ښه یې؟ الحمدلله ټیک ټاک. تاسو وایئ تاسو څنګه یې؟ خیر دی جی الحمدلله. کوم ځای نه یې؟ سعودي عرب نه دی. سعودي عرب نه؟ زما ډېر چې څومره فالوور دي که نه، او څومره هغه زیاتر زما د سعودیه نه دي، سعودیه نه، قطر نه اور بحرین نه. کوم مسافر دي ستا فالوور دي؟ نه الله دې خوشحاله ساتي، مهرباني تاسو دومره ما خوښوئ، یا زه په لایف راشم تاسو لایف کې کال راواچوئ، دومره ټایم وباسئ زما دپاره، نو ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. ډېره مهرباني، ډېره مننه کوم ستاسو. نو ژوند ستا څنګه روان دی سعودیه کې؟ خیر دی جی الحمدلله، بالکل صحیح. بس ښایسته ملک کې پراته یې، ښکلي ځای کې یې، نبي علیه السلام روضې سره جوخ یې، د حرم سره جوخ پراته یې، نو چې کله ملته ځئ نو موږ دپاره غریبانو دپاره لکه دعا کوئ، د الله په کور کې هم لږ زموږ نوم مخلی موږ هم یادوئ. بالکل جی لازم به ستاسو نوم والو او تاسو دپاره به دعاګانې کوو، خو الله پاک عمرې له قبوله کړه. چېرته عمرې له چکر راولګوه که نه؟
اراده مې شته، ما 2018 کې اوس عمره کړې وه، ما ماشاءالله 2 عمرې کړې دي. صحیح ده جی. اوس مې اراده مې خو مې کړې ده، ډېر مخکې مې ویلو چې زه لکه پاکستان ته لاړه شم، نو بیا مې اراده شته عمرې له چې لاړه شم، خپل مور سره ماشومانو سره لاړه شم عمره وکړم. بس که ان شاء الله الله زه دې ډېره قبول کا کوشش وکړم که نه، او زه هم سبا درځم، جی. څو پورې دغه د رب د کور نه ماته اواز نه راغلی او هغه اجازت نه راکړ، زه نشم تللی. دا تاسو ته پته ده. بالکل جی چې الله قبول کړي پاکه سات پر راغلی. پکه سات به بیا کیدای شي زه نه دوبۍ نه درشم. ان شاء الله ډېر خلک دوبۍ نه راځي، تاسو ما الله قبول کړي دوبۍ نه راشئ. نو وایم چې کله الله منظوره کړم او الله اجازت راکړو خپل کور دپاره بلاوه راکړه، نو کیدای شي انشاءالله درځم به. نو بس الله تعالی پاک چې دې حکم وکړو کله الله پاک اډر دې وکړو درځم. خیر سره میله راواله، اجله دې الله پاک راواله. امین کې امین کې ثم امین کې. او چې کله سپیشل زه دا مې ته هغه دی چې کله هم زه نو ما نوم به پکې خامخا ما به یادې دعا به راته کې. ان شاء الله تاسو په دعا کې یادوي ان شاء الله. دې مهرباني زیارت خوشاله لګي شي، راځه دې. قدرمن شي، ډېره مهرباني. تھینک یو سو مچ. خپل ډېر خیال ساته. اوکې السلام علیکم. السلام علیکم. کوله داسې خبر نه ده لکه زمونږ دا چې څوک مینوال دي یا ما څوک ګوري، نو زما لپاره ښه پازیټیو هغه هم ساتي، په زړه کې مینه ساتي. نو چې تاسو کوم سعودیه کې دي او دې ټایم ما سعودیه نه ګوري، لایف زما دې ټایم ګوري، ګو تاسو ته قسم در کوم چې ګوري تاسو کله حرم ته ځئ او نبی علیہ السلام روزې ته ځئ، نو یو ښه دوست په حیثیت، یو مینوال په حیثیت زما نوم خامخا ما لپاره سپیشل دعا کوئ او زما ماشومان لپاره سپیشل دعا کوئ. راځي چې سوال وجي کالر تمره کالونه را چولې شوي دي او زما چې کوم فرندز دي ما ته په انتظار کې دا دي ناستي، نو تھینک یو لو یو. لږ د انتظار وکړئ چې زه دا ریګولر دا کالر چې کوم نوي کالرز دي دا پکې زه لګوالم، دوی سره زه لږ ګپې شپې ولګوم، خبرې وکړم، د دې نه پوښتنې وکړم، دې زمانو کې بیا تاسو سره راځم ګپ لګوم ګپې شپې. هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. څنګه یې تاسو؟ ښه یې؟ ټیک ټاک یې؟ تاسو ښه طبیعت ته ښه دی؟ आवाज نه درځي؟ आवाज راځي، زما आवाज درځي؟ او جی او راځي. څنګه یې تاسو؟ ښه خیر دی، شکر دی. ته ښه طبیعت ته ښه دی؟ الحمدلله جی. کم ځای نه یې؟ کم ملک نه یې؟ سعودي عرب نه. سعودي عرب نه؟ تاسو سعودي عرب؟ زما आवाज ته ما خبر دی وره نه مخکې مې سوې کنه څنګه؟ زما خبرې وره دی نه مخکې مې سوې کنه. بالکل. او تا چې سوې نو ما واورېد او زه مدینه کې یم. بس ماشاءالله ډېر ښکلی ځای کې او باران دی 400 والی روجې مو پخ کړي دي، بس کفرینو راځه. هاي هاي قسم دې یقینو کا بل ورځ مې په ټیک ټاک باندې 400 دیوالې روجې کتلو، داسې زړه مې ورته شوی دی. زه مې په دوبۍ کې به چاله دا په خول ورځي 400 دیوالې روجې، او بله خبره ته ملاویږي نه که نه ډکر دلته انډیا والا ډکر روجې ملاویږي، زموږ 400 دیوالې روجې دلته نشته په کچه روجې. مونږ هم دغه کچه روجې ملاویږي دلته کې، خو بس مونږ د 400 والی جوړو. که هغه وړې ډکره روجې تاسو ته ملاویږي، واو غټې روجې دلته نشته. چې کوم پاکستان کې غټې چاولې ملاوي که نه غټې روجې، هغه دلته نشته. نه مې دلته شته هغه خو نشته، دا ډکره روجې ملاویږي، نو دې نه مونږ ځان له 400 والی جوړو. دغه ډکه روجې دي چې کوم نه دي کیر جوړوي، نو دلته نه زیاته خلک دا 400 دیوالې روجې جوړوي. بالکل بالکل. او باران هم ډېر مزیدار موسم دی، یخني بس انجوای کوئ او بس خپل ډېر خیال ساتئ او بس روجې انجوای کوئ او ما پکې یاده کوئ. تا خو پکې یادو، بس تا خو ته خو مو د ډېر وخت نه خوښې ستا ډرامې به مو کتې او اوس ته لایو. تھینک یو جی، مهرباني، مننه. بس خپل ډېر خیال ساتئ، خپل چاول او خپل ډنر انجوای کوئ. انشاءالله مزید به بیا هم ګپ لګېږي چې کله هم کال واچولو بیا هم ما سره کال کې راځي، خبرې به کوو انشاءالله. انشاءالله انشاءالله. تھینک یو جی، مننه جی، ډېره مهرباني. لا پرمان 400 دیوالې روجې زړه ورته راغله، قسم دې وکړو. او یقین وکړئ د درو ځونه مې ته هسې زړه شوی دی. بله ورځ مې ټیک ټاک کتو، نو پکې یو ټیک ټاک راغله، کس 400 دیوالې روجې خوړې او هغه زړه ورته راغله کړې ده چې اوس چاله په خول ورځي. خو ما ته پته دلته په دوبۍ کې زموږ چې کوم پاکستان کې 400 دیوالې چاولې ملاویږي که نه، هغه دلته نه ملاوي، دلته هغه ډکره روجې ملاویږي چې کیر ترې نه جوړېږي. نو دا مسافر چې څومره دي نه دې هغې نه جوړېږي. واه واه نو هغې نه چې دی نو دا چاولې جوړوي. ودې اوس به والو جي کالر، نوی کالر به والو چې موږ ته دا کال چا کړی دی.
السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو؟ څنګه یې ښه؟ خیر دې مهرباني. تاسو ښه؟ یار لایو ویډیو دې ګورم بس نن قسمت کار وکړو ښه. وې کوکه بس قسمت تالیانې کار وکړو. دا کلیپینګ تا ویډیو چې چیک ګوره ځکه منټی نه پکوم ښه. ما ها چې چیرته خو ملاقات خسته وشي نه ورسره. پوزټیو کمنټس راته کې کا نیگیټیو؟ نه ښه کمنټ وي ښه زبردست. تhank you مهرباني. آه، او کوم ځای نه یې تاسو؟ زه خو لین کې یم. آلین کې ښه جوخ یې آه، زابل درغلو آه، مالین ښه تیر فرایډے درغلو تیر جمعه. نو موږ ته چې پته وای موږ په استقبال ته ولاړ وای. نه مهرباني تhank you. ډېر ښکلی موسم دی د آلین. دلته موسم ډیر ښه دی. د دوبۍ په نسبت چې د آلین موسم ډېر ښه دی. یقینو که زما د شپې بیا یخني کې د موږ بار ګرځېدو که نه هواګانو سره نو زه یخ خو مې تا کېدو. ویډیو ګورم د تاسو لوکیشن ماته نو معلوم کنه د دوبۍ ته تاسو کې پته در پروګرام خو لوکیشن نه لمبر نو لوکیشن ها دی وجنه موږ لکه نه درغلو. ډېره مدینه کې لولو سره بالکل خوا کې زموږ کیفې ده. ډیره مدینه کې او جی هوا ښه ان شاء الله ملاقات ته به یوار ان شاء الله خامخا درځو. زما مې اراده شته کمینګ فرایډے باندې جمعې ته مې اراده شته چې درشم. ښه آلین ته به درځم. زما د کسل کې فیملی لګ اوسېږي که نه زما کزن اوسېږي هلته. ښه ای فیملی د ماشومان دي هسبند دی ټول فیملی. زه کله کله تیر جمعه درغلو مې کړل دې په جمعې ته مې اراده شته چې درشم در چکر شم. بس جمعه په موږ خاص چټي وزګار یوي بس زه ان کده شاء الله ان شاء الله لایف پر اعظم الته نه ان شاء الله بل ډېر مهرباني. خیال ساتي. تhank you مهرباني مننه. خوشاله thank you مهرباني. زه بل رستلو ما آلین ته د آلین دومره ښکلی موسم او سم یخ موسم یې وکنه او څنګه زموږ پاکستان کې پرخه نه پرخه چې وریږي د شپې ټایم شي هغه رنګ پرخه وه. آلین خلک چې دي دا خواږم ډېر دي مینه ناک هم ډېر دي موسم هم ښایسته دی خو د خلکو دماغونه لغوندې ګرم دي غوسه کېږي ډېر زر خو موسم یې دغه ځي خلک به کوي چې د خلکو په دماغ باندې لغوندې اثر پرېوتی چې دماغ یې نه ګرمې دی غوسه ناک خلک دي لږ خو مینه ناک هم ډېر دي ګورې مینه هم پکې ډېره ده. خدا راځي چې کالز والو کال هلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې تاسو ښه ټیک ټاک؟ نو ټیک ټاک ته خدای مزه کې الحمدلله. تاسو صحت ښه تاسو ښه؟ الحمدلله تو ګره مانه په ما ته لاسونه ډېر کپڑے جوړې کړې دي. ما دې کپڑے جوړ کړی چیتا بس مخکې به مې جوړولې کنه مردان کې. ټیلر واه کیمرا کولا کا مړ کې نه شم کولای دا یې صحیح ما نه ته کیمرا کولا کوتا وګوره. ګډ لک سره مینا مارکیټ کې ډېر ټایم وشورانه هیر دی خو زه مې باندې کپڑے جوړ کړی دي. بالکل کپڑے تاسو مور بر سره راتلا او ډېر کپڑے مې جوړ کړی. ها کپڑو خو زیاته کپڑے ما بنتهایی خوخي ما ته پته را ما به تاسو کپڑے په مینا مارکیټ کې بینک روډ باندې ګډ لک سره بس کې دي شمانو سهیر دی ډېر ټایم وشو. واقعي زه خو خیر بارم زه خو دلته ملیشیا کې او تقریبا کوله باندې کولا کړی هلته نه زه شکر د خپل کار کوم دا کارپیټ مطلب دا کارپیټ فرنیچر دا خرڅوم الحمدلله. هغه ټیلر ته هم پرې خوستوس هغه دلته ملک پاکستان کې مې خو دلته مې 2-3 کال کړو بیا مې بس پرې خو دلته شکر د خپل کار شروع شو بس هغه بیا پرې خپل کار کې کامیاب او خوشاله به دا غټه خبره ده. ډیره مننه لم خوشاله که بس ته دا اکثر مې د ګاغه ته بالکل نه کې بس اوس په ویډیو پیژند اوس به جواب درکوم. ډیره مننه لم خوشاله که جهان مننه. خیال ساته تhank you مننه خوشاله شي عزتمن شي. بای اوکے بای. دا غره خدای سوشل میډیا نه د ماجی په غوند شي قسم دې زړه وختونه تر آیات کیږي زما ټیلر هم پکې وروته کپړو خوړه به انتهایی شوقین یم. بس زما کمره کې یو کبټ دی یو ګیسټ روم کې کبټ لګیدل دي ا دوه چې ده کنه زما د کپړو ډکتی
چې زه کله مور ته وایم کنه اوس مور ته ټلیفون کړو ما ته امي ما لګ کپڑے جوړ کړو لګا ما دې کله کپړو نوم دی واغستو کنه مړه کوم دی دا دومره ډېر کپڑے بیا هغه مونږ نه سمبالي چې هغه مونږ تعالی چرته کیدو او ته نورو کپړو غمونه نو اس په کپړو باندې مړې منو سوک شاپینګ باندې ری نږدې خلک مې دي چې دیم ز شاپینګ د مس اوس د سراته وګوري په غوسه کې ته دا شاپینګ نه مانی کېږي نه سوکم کپڑے به خوخي دي نو یار نام څه خبره شو او په دې ما د خلک کاریږي په کپڑے بټه مړی نه کې ای دوبۍ ته راغلی ما یو بیگ مې ځان سره وړو ما یې بزه ما ته پته و چې کپڑے وبزان لالته ملم نو دا ډېر مې واغ په حساب کتاب نه پوهیږم چې کمې کپڑے چټ ته ځای کم خو همې دي کپڑے راځي چې کال والو کالر سره خبرې وکړو ها چت شو ما خو یې کټ شو هالو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه جی جناب علي خیر ټیک ټاک خیر تاسو خیر برابر یې باندې تاسو څنګه یې تاسو صحت ښه دی الحمدلله بس خیر خیر ته خی کنه الحمدلله جی الحمدلله صحیح ده شکر دې چې خی چې خبرې مې رسولو شو دا یو غټه خبره ده ثانک یو جی مهرباني مننه خوشاله شې ډیره مهرباني یو ډیر مخکې ملدل وې په سواد کې بوښوي ها زه په سواد ما تاسو په سواد کې بنتهایی شوټینګونه کړی دي او کنه زمون ډیرې تم راغلي زما تر زه تراغل زمون زه تراغل وای په شوټینګ یو خامخا شوټینګ دراغل وای بالکل نور خیر زمون په ډیره کې خیر دې خیر دې الحمدلله مننه ما ته ډیر زیات کول نه والا ثانک یو ډیر مننه هالو السلام علیکم وعلیکم السلام دومره د لیکلو کال مې ستاره کال واله نو څنګه منګه چلې خی جوړه مزه کی خیر تاسو حالات فقط خدي الحمدلله نو وسنیا مینا نه کې لګه منګ چې سره سومرا کو څه سره نه کوي نیا کړه نیا څنګه یې قائمه ټیک ټاک تاسو خیر دا کیمرا لګه کولا خیر دې ته ما نه پیژنې قسم دې زما په لاورس کم دي زه تاسو درې سالور پیرې په کاله ما چې هغه ډي سپي سیب ته ویل تا ته چې میسج کړو ویل د له پالو بیک ورکړو سیب ما ته استاد یو سره مخکې میسج وکړو هغه هم لا افرازي کنه هغه ته راشه چې لایف کې لګراواله ما او تو وایا ما سره بلاک کې د بلاک کړی ها تا به څه غلطي کړې کنه چې بلاک کړې وې نه بس تاسو بل څه خبره نور څنګه له خیر تاسو خیر ټیک ټاک کې صحت هم ښه دی خچرته ما دا خدا چل میز دا کړه کنه دا ډیر کال ولیکم بیا ویني دا وړو کې کال ته نه ني بیا مانه موبایل سره کې لګلې پروت دی دا وچی زما دومره ډیر کال نه رااله کنه چې ماته دا هنګ شو زه خپل خیال ساته زه کول نه اخله مزان سره او بزم بیا کیفیت صحیح ده اوکې ثانک یو مهرباني ها نو کالز مې دومره ډیر راته راغلي دي او زما چې ډیر کالز راشي پته موبایل مې هنګ شي چې څه وجه ده کوکو ویلکم کوکو کای کال می واخله کنه جناب ها اخلم کال اخلم اوس برا شو جی کالز دا ودا اوس موبایل هنګ شو اوس موبایل هنګ شوی دی اوس کال نه برکیږي او نه ماته شو کیږي لکه صبر وسو کوي کالز پکې دومره زیات شو کنه دې د وجې کوکو دغه موبایل مې هنګ شوی دی ما کالز نو چتیږي
کول سوچتیږي سر خوړلې موبایل مې هنګ شو دومره کال لري پکې کنه کوکو یو قسم کال پکې راغلی زو چې ته هم لګیم ټول سره خبرې کوم کال خلکو طریقې زده کوم هغه ته هم تا لیکلي چې کال ټولو خلکو طریقې زده کوي تا ته یې وړو کې کال نه ښکاري ما ته ولې نه ښکاري ړنده خو نه یم خو موبایل نه لږ فاصله کې پروت دی ما ته کال مه راچوئ پلیز ما ته خلک ګیم دپاره کال اچوي زه ګیم نه کوم صرف د خپلو فرینډز دپاره راغلی یم چې دوی سره لږ شانې خبرې وکړم and then I go to cafe اوس کټ کېږي نه کوکو موبایل مې هینګ شوی دی دې سره به اوس څه کوو ښه اوس تاسو به د چلو ښه شابه دا دې سره به اوس څه کوو زما دا موبایل چې هینګ شو نه پې اوس کال ښکاري او چې کوم کس مې لګیا دی کال کوي لګیا دی ته څوک دی هغه لګیا دی ما ته کال راچولی ګیم دپاره او هغه اوچتېږي نه لګیا دی وای تېري دا به اوس څه کوو 6617 هغه 627 خلک مونږ ګوري تhank you love you چې دومره خلک مونږ ته ناست دي زما لایف ګوري مهرباني مننه خو دغه چې اوس زما دا موبایل کولاو شي که نه موبایل مې هنګ شوی دی دې سره به اوس څه کوو موبایل مې هنګ شو یار قسم دې هنګ شوی دی موبایل مې زه پوښ کوم نه پوښ کېږي نه پې ستاسو کال راته کوي نه پې کمنټ یو کال پې راغلی دی دې سره به اوس څه کوو ښه موبایل مې اوس هنګ شو یار موبایل مې هنګ شوی دی څوک ما ګوري که نه موبایل مې هنګ شوی دی او هغه پرې نه راځي